یوازې هغه وخت اجر ترلاسه کولی شي چې په نیت کې ووایې ای زما پروردګاره زه درنه یو بچی غواړم چې ستا عبادت وکړي او ستا په دربار کې د هغه له په سجده پریوتنه خوشحاله شم. له هغه نه لکه د صلاح الدین ایوبي یا خالد بن ولید په شان انسان جوړ شي. ای خدایه زما تمه ده چې زوی به مې ستا بنده وي چې ستا دین لپاره خدمت وکړي. ګرانې خورې، کله چې دغسې نیت له ځان سره وکړي نو د ماشوم هره چیغه، هره خستګي، زحمت، مینځل به درته په ثواب کې وشمیرل شي. د هر یو په بدل کې به الله رب العزت تا ته اجر درکوي او د آخرت په ورځ به الله رب العزت هغه ستا د نیکیو په دفتر کې تا ته مخکې کوي. دا ولې؟ ځکه چې ستا نیت له خپل رب سره د اخلاص پر بنسټ دی. اوس پوه شوئ چې څنګه کولی شو خپل ټول ژوند په اطاعت او له الله تعالی سره په اخلاص بدل کړو، دا ټول په نیت سره. قدرمنو اوریدونکو، د اخلاص لومړنۍ زینه او لومړنی ګام چې دی هغه د نیت اصلاح ده. نو راځئ چې په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړو، د خپل نیتونه اصلاح کړو تر څو چې الله رب العزت زموږ په زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړي، چې اخلاص په زړه کې پیدا شي، ارتباط به د الله سره ټینګ شي، رابطه به د الله سره قائمه شي، د شیطان سره به د رابطه وشلیږي. الله رب العزت به د ستا عادت هم په عبادت باندې بدل کړي. که موږ او تاسو ورځ ته بېګا نیکو کارونو کې اخته یو خو نیت نه لرو، هدف نه لرو، الله رب العزت به موږ او تاسو ته د دې تر څنګ چې اجر نه راکوي، خپل هدف او خپل موخې ته به موږ او تاسو هم نه رسوي. نو د نیت اصلاح داسې شی دی چې اخلاص پیدا کوي، او اخلاص داسې شی دی چې په هغه باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي. الله دې موږ د بدنیتي نه وساتي، الله دې زموږ نیتونه اصلاح کړي، الله دې زموږ په زړونو کې اخلاص پیدا کړي تر څو چې زموږ رابطه د الله سره ټینګه شي او زموږ د زړونو ساتنه او پالنه هم په همدې باندې وشي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. پښتانه که تاجکان دي که ترکمن او ازبکان دي یو په بل مو سره وژني راپسې ټول دښمنان دي. پښتانه که تاجکان دي که ترکمن او ازبکان دي یو په بل مو سره وژني راپسې ټول دښمنان دي. نور په موږ د ظالمانو دا د ظلم شپه سبا کړې، نور په موږ د ظالمانو دا د ظلم شپه سبا کړې. ته خالق ته مو مولا یې، ته مو ستړی ژوند هوسا کړې. نور پوره مو لویه خدایه دا نیمګړې تمنا کړې. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په نیت کې دریم قدم د هغو مواردو په اړه دی چې د هغو د ترسره کولو توان نه لرو. معنا دا چې د هغه شي